بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو سیټینګز ته او نن موږ تاسو وایو اپډیټ اینڈ سکیورټي. اپډیټ کو پیژنئ او سکیورټي چې کومه ده ساتنه ته وایي ځان ساتل. راځو وینډوز اپډیټ ته که چېرته د انټرنیټ کنیکټ غواړئ چې وینډوز د اپډیټ کې دلته به راشي او چیک فار اپډیټس باندې به کلیک کړئ. ایډوانس آپشنز ته که چېرته لاړ شئ نو کولی شئ دې ځای نور سیټینګ هم ورته وکړئ. اول به دې کې چوز هاو اپډیټس آر انسټالډ دا انتخاب کړه چې اپډیټس دې څنګه انسټالیږي. نوټیفای ټو سکیجول ریسټارټ دا ډېر مهم ده، باید دغه تاسې انتخاب وکړئ. کله موږ تاسې انټرنیټ کنیکټ کړو څنګه چې اپډیټس ډاونلوډ شي په خپله انسټال شي په خپله ته به کار کې کړې د نه ریسټارټ شي کمپیوټر دی نو هغه تاسې کوم معلومات دي چې کې کار کوي هغه دې ورسره ګډوډېږي. ښه طریقه داسې ده چې ته انتخاب کړې نوټیفای ټو سکیجول ریسټارټ دا چې کله ته انتخاب کړې د هدف دغه ده چې کله هم ریسټارټ ته اړتیا سوله تا نه به پوښتنه کوي تا ته به نوټیفیکیشن درکوي د هغه نه وروسته که تا چېرته ورته وویل چې اوس ریسټارټ کړه ریسټارټ کوي اوس که نه کولی شي ورته ووایي چې سکیجول یې کړه وروسته بیا زه هغه کومه ریسټارټ کوم او سره که اټومیټیک انتخاب کوي بیا په اتومات ډول درنه ریسټارټ کېږي. give me updates for other Microsoft products when I update Windows. چې کله زه وینډوز اپډیټ کوم او د آپشن دې فعال کړی وي افیس دې پکې انسټال ده که هغه اپډیټ کېږي د هغه معلومات هم بیا درته ښیي که ډاونلوډ کولی شي خو ما غیر فعال کړی. او ډیفر اپګریډز اپګریډ څه شي ته وایي اکثره وخت اپګریډ یو اپډیټ ده د سافټویر اپډیټ ده هغې کې نوښتونه انسټالول دي ډاونلوډول دي. او دویم چې دا اپګریډ اکثره د هارډویر لپاره استعمالیږي. د مثال په توګه تا په کمپیوټر کې ریم 2 GB ده تا ورته 4 GB تا د خپل کمپیوټر ریم اپګریډ کړ او یو بل اصطلاح کې د سافټویر لپاره هم استعمالیږي. متوجه سوال وکړه بیخي ډېر مصروفي دومره ډېر مصروفي چې حاجي مصروف درته هم برابر نه وي دلته ګوره. او بل چې دا د دې لپاره استعمالیږي چې وینډوز کله موږ تاسې مثال غواړئ چې وینډوز 7 په وینډوز 8 بدله کړي ډایرکټ د اپډیټ له لارې دې ته هم اپګریډ کله کله استعمالیږي. څوک یې اپډیټ ورته وایي څوک اپګریډ ورته وایي. دلته هم کولی شي چې ډیفر اپګریډ ډیفر چې کوم دا د لغات د مختلف لپاره استعمالیږي نو اپګریډز که چېرته مثال مختلف کوي نو هغه هم کولی شي د آپشن څخه فعال کړي. خو اپګریډ فعلا په وینډوز 10 کې داسې ده چې اپډیټ ستا اپګریډ د دې لپاره مخکې مو تاسو چې دې نه مخکې نوی وینډوز نه ده راغلی چې موږ تاسې ور اپګریډ کړو. ښکته نور معلومات هم درکوي ویو اپډیټ یور اپډیټ هسټري تاریخچه یې وګوره چې څه دې اپډیټ کړي که نه. کله ډېر وخت کېږي چې ما نه ده اپډیټ کړی نو اپډیټس هیو بین انسټالډ یټ او هغه کوم چې اپډیټ انسټال شوي د هغه کې لرې کوي تر لرې کېږي ورته وایم چې دغه نه فعلا ته تېر شه دا زه نه لرې کوم. او چوز هاو اپډیټس آر ډیلیورډ دې باندې که کلیک کې اپډیټس د څه رقم تا ته رسیږي نو and this can help speed up app and update downloads. But when this is turned on your PC may also send parts of previously downloaded Windows updates and apps to PCs on your local network. دا آپشن کې چېرته فعال وي فرض کړئ موږ نیټورک جوړ ده نو ګټه یې دا کړې د آپشن چې که چېرته مثال د یوه کمپیوټر کې کوم ډاونلوډینګ چې وشو د وینډوز اپډیټس چې وشو دغه نور ته له دې ځای نه انسټالېږي د انټرنیټ نه ورته ډاونلوډ کېږي. دا ښه آپشن ده که ان یو کافي کې نو بیا به د نور ته هم انټرنیټ لګوي او انټرنیټ نه بیا اپډیټ کوي. مطلب کې get updates from Microsoft and get updates from and send updates to نو څه وایي چې څه رقم PCs on my local network نو هغه پورې مربوط آپشن دی چې د لوکل ایریا نیټورک کې چې کوم هغوی د کمپیوټرونه وي هغوی ته هم اپډیټ کوه. PCs on my local network and PCs on the internet دا ښه آپشن ځکه نه ده چې ته ډاونلوډ کړې د تا انټرنیټ بیا مصرفېږي انټرنیټ سره چې نور څوک کنیکټ کېږي کېدای شي د تا د کمپیوټر نه هغو ته اپډیټ شروع شي نو دې سره د تا انټرنیټ هم وي. دغه یو آپشن چې ده بیخي ورته صحیح ده. له دې نه وروسته راځو موږ او تاسې څلور معلومات یې هم ورکړي. be one of the first to see future updates and improvements to Windows. که انټرنیټ د کنیکټ get started باندې کلیک کوئ په راتلونکي کې کوم نوښتونه راځي په وینډوز کې هغه درته ښیي. نو د دې نه مخکې چې دوی وکړي صرف پلان درته ښیي چې موږ مثال دغه پلان باندې کار روان کړی ده دغه کارونه هم کې کوو. او پرایویسي سیټینګ کې موږ تاسې هسې هم کار کړی دی. بیرته راځو
اپډیټ ته وینډوز ډیفینډر ته کار نه کوي. وینډوز ډیفینډر چې کوم دی یو پروګرام دا چې په وینډوز 7 کې په اول وار کنټرول پینل کې شته هلته تاسو کلیدلی شئ. اول وار د دې د معرفي شو او کې راغی وینډوز 7 کې. دغه پروګرام داسې پروګرام و په وینډوز 7 کې چې ځینې هغه پروګرامونه چې د تا وینډوز خرابوي هغه انسټالېدو ته نه پرېږدي که دا آن وي او بالکل د انټي وایرس په رقم باندې اپډیټ کېږي هم هماغه رقم سکینینګ هم کوي. خو دلته چې دا د هغه سره یو فرق څه شي په وینډوز 7 کې د انټي وایرس سره چې دغه دوه ډوله پروګرامونه یو ایرزویر بل چې و سپای ویر. دا دوه ډوله پروګرامونه دې انسټالېدو ته نه پرېښودل. ایرزویر چې کوم دي ایرز اعلانات ته وایي اډورټایزمنټ نه اخیستل شوی ده. ځینې اعلانات تاسو ته انټرنېټ کې مخته راځي چې هغه چې کله تاسو په کلیک کوئ د هغه تر شا کوډینګ شوی وي چې هغه تاسو پاسورډ ماسورډ ټول یې کس ته ورولېږي په اتومات ډول. او ځینې بیا داسې سپای ویر داسې پروګرامونه دي چې هغه خپله جاسوسي کوي. سپای جاسوس ته یې په انګلیش کې SPY. نو هغه انسټالېدو ته دا نه پرېږدي. او دا چې کله ته انټرنېټ سره کنیکټ شي بیا دا پروګرام ډېر ښه کار به یې کوو په وینډوز 7 کې دغه پروګرامونه به انسټالېدو ته یا دغه اعلانات به تا ته مخې ته راتلو ته نه پرېښودل یا که را به هم ورته به په کلیک کړو دلته به یې هغه خپله وظیفه نه شو اجرا کولی. خو په وینډوز 8 او د هغه نه وروسته وینډوز 10 کې مایکروسافټ کمپنۍ وایي چې وینډوز ډیفینډر داسې لکه انټي وایرس خو لا ډېر قوي نه ده. د انټي وایرس په رقم لا فعال نه ده قوي نه ده. له دې وجې خلک د نورو کمپنیو انټي وایرس اخلي. خو د ما په کمپیوټر کې بل انټي وایرس ما په دې کې اویرا انسټال کړی ځکه دا کار نه کوي. او کله هم چې تاسې کمپیوټر استعمالوئ همیشه یو انټي وایرس ساتئ. دوه کار نه کوي. دوه سره یو کومه چې دی چې داسې کش کوم بل یې داسې کش کوم ستونزې ته جوړولی شي. همیشه چې کله مو هم استعمالول یې انسټال دا بای ډیفالټ په خپله بند شوی ده. نو کلاود لپاره سیټینګ غواړئ چې آن دي که نه وي دي آن سامپل شي نور معلومات دې لپاره دي آن وي که نه وي دي آن. یعنې پروګرام ته اجازه ورکړئ استثنایي هغه ته اجازه ورکولی شئ دی چې فلانی پروګرام یا فلانی فایل ته پرېږده فلانی فولډر کې چې چیز سیف کوم هغو ته څه مه وایئ چې هر شي خو استثنا نه ده پکې ښه کیدای شي داسې پروګرامونو ته اجازه ورکړي چې هغه د تا چې کوم هغه د وینډوز دغه خرابوي. بیک اپ ته راځو. بیک اپ چې دا د نیټورکینګ یو موضوع ده چې دا په ډېره لوړه سطحه باندې استعمالیږي. لکه د موږ او تاسې دلته دا پاسپورټونه جوړېږي یا تذکرې اوس الکترونیک جوړېږي. د دې لپاره به داسې سیسټم په راتلونکي کې جوړ شي چې یو کس به ناست دلته دې کمپیوټر ته وي په یو ولسوالۍ کې یا مثال په مرکز ګردیز کې یا په بله ولسوالۍ کې چېرته ناست وي خو کار په هغه مرکزي کمپیوټر کې کوي. د نیټورک په واسطه دا ټول سره وصل وي. نو بیا څه چل کېږي یوه ستونزه جوړېدای شي دلته ځکه چې دا ټول معلومات خو هلته سیف کېږي. اوس هم هغه رقم ده خو صرف نیټورک نه ده جوړ. دلته معلومات ځان سره واخلي USB کې یا په CD کې ځان سره هلته وي چې هغه کمپیوټر ته ورسیو کړي ورسیوي کړي. خو د وخت په تېرېدو به دا سیسټم راشي چې د نیټورک په واسطه به ډایرکټ دا کنیکټ وي سره. نو یو ستونزه دا پیدا کېدای شي چې که 5 کاله پس یا 10 کاله پس خدای نخواسته دا کمپیوټر خراب شي د مرکزي چې په کابل کې ایښی نو دا معلومات د دوی بیا له کومه کوي. بیا به خلکو ته چې تاسو لینونه کې ودرېږئ تذکرې او چې کوم ریکارډ دا موږ نه ورک دی پاسپورټونو. د دې ستونزې نه بچ کېدو لپاره هر دولت د شپې لخوا په دې باندې یو دوه نفر موظف کړي وي چې د دې نه بیک اپ اخلي. بیک اپ معنی یوه کاپي تر اخلي او همیشه په CD کې سیو کوي. CD کې باندې سیو کوي. هغه ته ښیم CD باندې وخت او تاریخ لیکي چې مثال دا د فلانۍ ورځې ده دا د فلانۍ ورځې ده او د دې لپاره واټر پروف بولټ پروف دغه هغه جوړ کړي المارۍ ورته جوړي په هغو کې کېږدي. CD کې ځکه کېږي CD عمر ډېر زیات ده. په میموري کې د ټول نه زیات عمر د CD ده 1500 کاله پورې کار کوي چې درنه ونه ګرېږي درنه ونه سوځي درنه خرابه نه شي که نه فزیکي ډول 1500 کاله پورې دا کار کوي. داسې ما لوستلي په یو کتاب کې. او دا نورې میموریانې څه دا خرابېږي د زر خرابېږي. نو دغه هغه چې کومه ده د دغو د ستونزو د حل لپاره دا استعمالیږي. کولی شي چې لاړ شي ته بیک اپ ته د هغه وینډوز 7 په رقم دلته لیدلی شي له به راسي ته بیک اپ
خو دلته ډایرکټ ګوره درته راځي چې CD ور واچوه فکر هم ده خو فعلا موږ تاسو داسې ډیټا نه لرو چې ډېره مهمه یا هغه موږ تاسو هغه بیک اپ واخلو نیټورک ورته لرو راځو موږ تاسو ریکوري ته ښه دغه پروسه چې د کاپي اخلي دې ته بیک اپ وایي بیا چې مثال کمپیوټر خراب شي چېرته خدای نه خواسته نوی کمپیوټر یې ولګاو بیرته چې د CD نه ور کاپي کوي دې ته ریسټور وایي بیک اپ اینڈ ریسټور دې ته به استعمالېږي راځو ریکوري ته ریکوري چې دا د میموري کارت ریکوري دی نه ده دا د میموري ریکوري نه ده دا د وینډوز ریکوري ده فرض کړئ نن د تاسو کمپیوټر به خیره کروغ ده 2 بجې دي 2 بجې او 9 منټ په 2 بجې 10 منټ باندې دی یو غټ تغییر کمپیوټر کې دراوس یو پروګرام دی نوې کې انسټال یا د مثال د ډرایور وکړلې یا د یو غټ پروګرام کې انسټال کړو دا وخت او تاریخ وینډوز له ځان سره نوٹ کړئ او دې وخت او تاریخ ته ریسټور پوینټ وایي که چیرته د دې پروګرام کې وایرس دا کې انسټال شول او ته پوه شې چېرې کمپیوټر مې اوس رسلو شه بیا دې پرېښودې زه یوه هفته دې وي 10 ورځې دې وي ګوندې ښه شي د کمپیوټر مې اوس نو 10 ورځې پس یا میاشت پس بېرته خپل حالت ته که وغواړې چې رایې ولم دغه نن تاریخ د 2 میاشتې نه هم تاریخ او 2 بجې 9 یا 10 منټه ته راوستلی شي خو پوښتنه دلته دا پیدا کېږي چې آیا هغه فایلونه چې دغه یوه میاشت کې دغه تاریخ نه وروسته چې ما سیف کړي به پاتې شي که نه یا هغه پروګرامونه چې ما په دې وخت کې انسټال کړي به پاتې شي که نه په دې کې چې کوم فایلونه کې تا کار کړی وي یوه میاشت کې هغه نه ډیلیټ کېږي خو کوم پروګرامونه که تا انسټال کړي وي کمپیوټر کې هغه تر لرې کېږي او د تا کمپیوټر به بالکل هوبهو هماغه رقم کې درته لکه څنګه چې 2 بجې 10 منټه باندې وي په هغه ورځ نو دې ته ریکورډ سټارټ باندې کې چې ته کلیک یې ریسټارټ هم اړتیا پیښیږي ښه دلته وګورئ په وینډوز 7 کې دا آپشن نشته چې کیپ مای فایلز او ریموو ایوریثینګ فایلز مطلب ما ته وساته خو پروګرامونه د اول آپشن انتخاب کړي فایلونه ته وساته پروګرامونه ختم کړه او ریموو ایوریثینګ په دې باندې کلیک یا فایلونه چې کوم سیو کړي هغه ډیلیټ کیږي او هغه ریسټور پوینټ ډېر ضروري ده دې باندې که ته کلیک هم کې دا پروګرامونه د انسټال کړي وو many apps can be reinstalled from the store but the following apps will need to be reinstalled دا پروګرامونه ټول لري کېږي نو زه ته دمه لري کوه تاسو کې چېرته لري کول بیا دا یو پرهیز هم لري په دې وخت کې به تاسو کمپیوټر کې چارج وي ځکه چې دا د وینډوز د کمپیوټر د روح هغه د ریکوري ده په دې وخت کې د چېرته کمپیوټر په د نه بند شي که نه چارج له وجې که داسې وینډوز یې پاک کار پرېږدي د سره بیا وینډوز ورته کوي نو په دې وخت کې باید چې تا کمپیوټر کې چارج وي چارجر دې ورته لګولی وي چې ښه بېغمه او څو وارې پکې ریسټارټ کېږي هم بیا خپل حالت ته راځي او اکټیویشن کې چېرته چک کوئ د خپل وینډوز دا اکټیویټډ ده که نه دلته چک کولی شي او دا تر دغه تاریخه پورې اکټیویټ ده که مخکې اکټیویټ کې کوم کوډ مو د مایکروسافټ کمپنۍ نه اخیستي دې باندې به کلیک کړئ نو هغه هم کولی شي او پروډکټ کې دا کومه چې تاسو ته کوډ باندې درکوي دا په دغه ډول وي نو هغه که بدله دې باندې کلیک بدلولی شي خو زه فعلا نه بدلوم فار ډیولپرز هغه کسان چې وینډوز جوړوي د هغو لپاره دا سیټینګ د دې کې موږ تاسې کار نه شو کړی نو دا سیټینګ که ژوند مخته چې کوم دا کنټرول پینل دی موږ تاسو پات دی هغه د یو تګ لار سره کوم د دې باندې به کلیک کړئ او کنټرول پینل به ورته ولیکئ هغه د راخلاص یا په دې سټارټ باندې که تاسو رایټ کلیک کړئ او کنټرول پینل باندې کلیک کړئ هم راخلاصېږي دا کنټرول پینل کېدای شي چې راخلاص په دې ډول وي یا ویو د دې ځای بدلولی شي لارج آیکنز وي یا کیټګري ویو وي زما خپله سمال آیکنز خوښ ده نو په دې کې هم ځینې شیان دي چې ډېر شیان موږ تاسې ویلي دي ډېر داسې دي چې هغه پکې پرېږدو هغه د های لیول خبرې دي او ډېر داسې دي چې موږ تاسې به اوس پکې ووایو په دې کې که تاسې ډېر وګورئ ټوپلې موږ تاسې ویلي چې په اتومات ډول د یو سي ډي چې که زه وراچوم یو اس بي فلش هغه دې په خپله راپلی کړي هم په سیټینګ نه ویله د وینډوز 10 ده د وینډوز 7 ده همدارنګه ایز اف ایکسس سنټر مو ویلی ډیفالټ پروګرامز هم په دې کې ویلي دي ماوس سیټینګ هم لکه چې پرېښی وو پرسنلایزیشن موږ تاسې ویلي هغې در باندې وګورم
همدارنګه ریکوري مو ویله ساوند موږ تاسو ویلای ده دا ریکارډینګ مثال کیږي نه کیږي مخکې موږ تاسو پرسنلایز نه دا ویلې او وینډوز ډیفندر موږ هم ویلې په دې کې موږ تاسو دی ویلو چې دا یو ماوس د په دې کتار کې بل د بیټلاکر ډرایو انکریپشن او په دې طرف ته ډیوایس منیجر موږ کې نه ویلې دا بوایو او سره کیبورډ سیټینګ بوایو او ریجن موږ تاسو ویلې دا سپیچ ریکګنیشن په ترغلي ویلې موږ تلفظ چې کوم که فکر مو یو ورځ کار وکړي چې لغات یا جمله وتولي کې انګلیسي کې تلفظ نه تکي همدارنګه تاسک بار او نیویګیشن مو هم د وینډوز فایروال چې کومه د نوې دالته نو کې ډیفندر او فایروال نو دا به ان شاء الله وایو او ځل نور هم دي خو په دې کې چې تاسو غواړئ چې هغه د کنټرول کې ان شاء الله به سبا کار کو خو موږ تاسو کې چې تر راشو هغه ته دا کمپیوټر اخلاص کو یو کس ماته اس بي شرا کوي ریکارډم سي دا که چېرته فارمیټ کوي نو څنګه کوم فارمیټ کیږي فارمیټ کوم نه دا ریګم نه خدای چې کله ورول ګور د دانش نوم ته لیکل تاسو اجازه نوم ورکم دا ټول کارونه په فارمیټ کې کیږي رائټ کلیک وکړئ دی باندې او فارمیټ ته بلل شي فارمیټ کې د پاس اپشن کې کار مله کمپنی نه چې کوم راغلی هغه صحیح ده او نو په پیګه تخنیکی خبرې دلته راځي کنه مور کې دغه ځکه خپل نمبر تولیک د دانش ته لیکل ته خپل نمبر تولیک خو ډایرکټ نوم نه اخلي یار به فارمیټ کې سٹارټ باندې به کلیک کې د توای چې دې کې چې دی به ټول ډیلیټ شي کو کې دې کې فارمیټ کیږي او دغه نوم باندې وځي نه فارمیټ کو سړی له ګټور خاندل لکه چې فارمیټ خالد دې ورسته بری کې او کویک فارمیټ دا که غیر فعال کې سلو فارمیټ دا دوه ترمنځ یو فرق دا ده چې کویک فارمیټ زر فارمیټ کې او که غیر فعال کې لږ وخت ډیر نسی خاون په دې باندې ځان کوي چې فارمیټینګ وایي څه شته د میموري سټوریج ته آماده کول وته فارمیټینګ وایي ساده پښتو کې لکه یو پټ ځکه ده کنه تی کروندې ته کله برابرې لکه خاري وګوري کې په غړ سپاري و پټی کې جوړ کا پولی ورکا یو بو سیستم ته برابر کا د په وړو سپارو باندې وایي چې هغه شی بو ورکا او بیا سره او وغیرہ وغیرہ دا فارمیټینګ هم دغه طریقې اجرا کار اجرا کوي خو اوس راځم او تاسو چې کویک او سلو فارمیټ کې بل فرق شي لا اساسي یو فرق دا دی چې زری فارمیټ کې کویک فارمیټ او سلو فارمیټ کې او بل فرق دا د کویک فارمیټ د مثال دغه ودانی دی جوړ او تاکونه د کی جوړ دی په دې ذکر اندرم ذکر ده خو خلل شي دی وایرس بکټریا او تراغلي دي صفائی وکړه رنگوال چرول بیا رنگ کا خبره تازه سره ګرته دا شتر لري کا او سلو فارمیټ د دې چې دا مارکیټ لسره رنگ کا ځکه لسره نه بیا په جګه د کوټی چې دی بیا کې جوړه کا په د خبر خو باندې په سېکټر باندې بیا وویشه بالکل همدا رقم وظیفه اجرا کوي دا کویک فارمیټ وایرس مال صرف تر لري کې کوټی هماغه کوټی پټی هماغه پټی کې جوړ وي برخه هماغه برخه دي خو چې کله تاسو فارمیټ وکي د غسل دغه پټی چې دی په دې ځکه کې بیا جوړیږي دغه په برخه باندې لسره ویشل کیږي نو که تاسو چې په خپل میموري ته خپل یو اس بي ته په میاش کې اواره سلو فارمیټ ورکوي نو دا به ډیره فائدہ ورته کوي تازه کیږي کنه بلډینګ تازه سي نه وایسي میموري ادرسونه کې نه وي سیده تر شا ډیره خبرې دي هغه هارډویر د کلاس خبرې دي هغه ډیر وخت نسی ښه لدينه پس موږ ته ایماول دی ما ډیره بیري بس له ورمه له دوه کړه اس بي ډایرکټ کې څه باسو دا صحیح طریقه نه ده مې چې کله ولګا دی باندې رائټ کلیک او ایجیکټ so I save to remove hardware یو سلریک خوندې دی اوس دا چې د دې هغه لپاره مشته موږ تاسو کله د سی ډي رام ډرایو یا ډي وی ډي رام ډرایو خلاصو کنه بٹن لري وي فیس تک بٹن د څه ګرځم نن دراسه پر رائټ کلیک کا خفص کې شو خلغه دې ایجیکټ وی دا مې ته خو دې ایجیکټ خدا دې ایجیکټ بٹن و نه د خپل ضرورت بل چې دغه کار دی هغه والا دی اس بي لدې ځم کیږي دا اس بي نه دا نه کدي باندې رائټ کلیک کوي او ایجیکټ ګورې سیف ټو ریموو هارډویر دا څه لري دا خبرې زه لګ پاتې په یوزر اکاونټ کې اکثره زه ته وایم ځکه مې دا تیاری توکل پرې کې موږ تاسو
نه دې لپاره کمپیوټر کې به ریکوري کوای شي خو پروګرام باید ته ولرې کنه و ریکوري پروګرام ته پروګرامونه دي نو دا د موږ تاسو نن ورځ درس کنټرول پینل کې به ان شاء الله باندې کار کوو وسره دلته د موږ تاسو پاتې دي دا یو څو اپشن پاور کې یو درې اپشن دي او د خپل نوم باندې چې کلیک کړئ دغه ځای کې لاک او ساين اوټ دا څه چې فایز راکې کې ژوند بیا د موږ تاسو وینډوز ختمه ده او بل پروګرام ور شروع کوو خو امتحان ته بخیر یو څو د څه رخصتي نه ده کا بیا د دې چې کله ختم کوو دوه ورځې د درس پاتې ده درس بل پروګرام شروع کوو خو امتحان لک شاته کوو خبر وي ټول